جوړې کورونه جوړې ښه ده ټیک ټاک یې صحتونه ښه دي تاسو ښه یې حالات ښه دي کور کې تراغي ده ماشومان ښه دي خیر دی ته خپله ښه یې صحتونه دې ښه دي الحمدلله قربان تاسو څنګه یې صحت هم څنګه ده حالات ښه دي خیر دی اواز یې داسې صفا نه راځي ریکارډینګ مې درنه شروع کړی دی چې حالات د ریکارډینګ کې د اواز صفا راشي چې خلک دې وپېژني لږ هېڅ مسله نشته قربان زه خو ځان پوهېږم که نه زه خو سایل یم زه خو تا سره مناظره نه کوم نه وایم چې د اواز دې لږ صفا صحیح ده که چې اواز دې صفا په دې ریکارډینګ کې راشي ته څوک یې اول ځان که لږ راوپېژنې ځان چې سړی ځان پوهې نه که ډارېږم زه تا نه زه چا سره خبرې کوم تاسو څوک یې لکه زه چې خبرې کوم چې سبا خو مونږ چې چا سره خبرې وکړو خلک بیا وایي چې لکه دا څوک هسې یو دغه کس سره دې خبرې کړي مطلب نه تاسو څوک یې تاسو سره زه چې دا خبرې کوم څوک کس دی تاسو زه یو طالب یم که نه زه تا سره ځان پوهېږم ما درته وایي مناظره کوم نه قوه مناظرې مونږ کې خو د قوه د مناظرې نشته نه قوه نه مناظرې کوو خو مونږ تاسو نه سره ځان پوهېږو د دې په دې بنیاد هم درته میسجونه خو داسې نه معلومېدل چې ځان پوهېږم که نه هغه میسجونه خو دې یو دې کړی دی ګوره تاسو دا میسج در وښیمه دا یو میسج دې کړی دی ورې ښه مقصد راشه زه تا ته علم وښیم ګوره ته اوس مونږ ته علم وښیې که نه یو میسج دې داسې کړی یم چې سړی ځان پوهې څوک چاته داسې میسج کوي وګوره تاسو هلته اول جواب غلط کوئ که نه چې کله جواب غلط شي نو خامخا انسان بیا جواب خو بیا جواب خو صحیح جواب کوي نو معلومیږي دا خبره دې دروغ ده تاسې ایله د دغه دپاره یې کړې زه خبرې به پرېږدو چې هغه که تا سره نور کیسې راتړو څه تا ویلې چې د دغه متعلق تا سره پوښتنه تاسو ویلې تاسو سره د دې مذهبونو متعلق خبرې کوو دا څلور مذهبه معروف دي د خلکو متعلق دې متعلق موږ سره څه خبرې کوي ګرانه وروره قربان زه تاسو داسې وایم ښه زه تا سره ګوره دا واقعیت نه څېړم چې داسې دي یا داسې دي یا داسې دي مقصود ته راشه مقصود تقلید باندې څه حکم لګوي نو زه راغلم که نو تقلید ته راغلم اوس تقلید څه ته ویل کېږي ته موږ په تقلید پوهېږه دا هندوانه ده دا ګډه ده بیزه ده نه 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 زه خو ګوره ځان نه زه پوهېږم که نه زه تا سره بحث خو نه کوم په بحث مې کولی تا به ما ته ویلي وي چې یاره تقلید څه ته وایي او یا ما چې دی زه خو تا نه ځان پوهېږم د دې نه بعد به زه دا پېژنم که نه چې دا څه شی دی اوس تا نه زه تپوس کوم چې ته تقلید باندې حکم د څه شي لګوې نو ته ما ته څه شي حکم پوښتنه کوي یو شی خو سړی خلکو ته معلوف کړي چې لکه دا څه دی اوس مثال ته ما ته راوښیې چې دا برګر دی دا برګر که نه او برګر خلک خوري په دوکانو کې پخېږي دننه پکې یا چرګ اچوي یا پکې غوښه اچوي نو زه ورته وایم چې ویې خوره مزېدار شی دی ډېره مزه کوي خو دا مې ورته بې حکم هم ولګاو ته اوس موږ ته تقلید را وپېژنې دا تقلید څه ته ویل کېږي چې موږ پې حکم ولګو حکم په مجهول شي باندې لګېږي اوف خو زه یې نه پېژنم زه تا نه تپوس زه یې نه پېژنم زه خو چې پېژنم زه یې داسې پېژنم ګوره کنه تا ویلې تقلید څه ته ویل کېږي تقلید ویل کېږي پړی یا هار راخیستل لکه امام بخاري روایت نقل کړی د عروه نه هغه وایي قلد النبي صلی الله علیه وسلم الهدي نبي صلی الله علیه وسلم یو ګډه وه هغې قلاده کړې وه په غاړه کې ورته پړی اچولی نو که ته دا یادې هو ګډه بزه ده یا غوا دې راوستله هغه درنه تښتي په غاړه کې ورته پړی اچولی شي یا په معنا د هار امیل هم راځي واده ماده دې وکړه په د سټیج باندې ولاړې خلک درته په غاړه کې امیلونه چې دا هم جایز دی دا یادې او دا خو جایز کار دی نور څه یادې معززه مکرمه دا کله په انسانانو کې استعمالېږي کله په حیواناتو کې استعمالېږي خو دواړه ته ما وضاحت وکړم دواړو وضاحت مې ورته وکړه حیواناتو مې هم وکړه د انسانانو هم زه یم حنفي او د امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه مقلد یم صحیح ده پوهېږي په خبره باندې نو لهذا زه د هغه تقلید کوم صحیح ده دا څه کوې نو تقلید کې څه کوې هغه رب منې چې امام ابو حنیفه رب و نه 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 چې و امام ابو حنیفه رحمة الله رب نو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه چې دی که نه مونږ ته د قرآن او د حدیث نه استنباط کړی دی افراد یې کړی دی د نورو نه دی کړی دا نور مولیانو لکه چې کدو پاڼې ویلي دي نه که نه قربان مسله دلته زما ګوره تاسو مختصر ویلې ده که نه تخصیص نه کوي د معدا نه کوي نه نو معدا نه کوي د نورو نه دی کړی مطلب چې هر چا دغه کړی استخراج د قرآن او حدیث نه کړی ټول به جایزي مقصد ګوره ما درته قاعده وویله نور عالم سړی پوهېږي زما څه مقصد دی ستا مقصد دا دی چې
ګوره ګران وروره یو خبره داسې کوو اصول داسې ټاکو چې د عوام پوه شي. ګوره که تاسې ګوره بار بار د سهار ایسته میسجونه شروع کړي چې ما ته نمبر راکړه او دا راکړه، اوس ګوره داسې یو خبره سړی وکړي چې تا ویلې ځان پوهومه که نه، نو صحیح دی زه به یم پوهومه، خو چې واقعا ته ځان پوهولو ته ځان برابر کړي بیس د دې زړه شوی دی، خو کوو به بیس بالکل هغه په نیت باندې زما هم دا کړی ریکارډینګ مې هم شروع کړی دی، سره د تصویر به یې ورکوم. خبره واوره، خبره به داسې کوو زما واوره زه تا ته موقع در کوم زه یو دم دغه به کوم تاسو کې ما خبرې لږ واوره محترمه، خبرې به داسې کوو چې زه به چې خبرې کوم ته پکې منځ کې ګډېږم، چې تا خبرې کولې زه به یې اورم، چې د عوام څه زده کړي موږ نه که نه. ځکه یو کس ځکه شور جوړ کړم یا تی جوړ کړي هېڅ شی هم دی نه خېږي. اوس خبره دا شوله چې تا موږ ته ویلې چې د امام صاحب ابو حنیفه تقلید کوو. دا تقلید څه دی چې ته عوام پرې پوه شي که نه چې امام ابو حنیفه تقلید کوو، یعنې څه کوو؟ خبره باندې پوه نه شوم بېرته یې سر نه کړه. ما ویلې که نه تاسو ویلې چې تاسو د امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوئ. دا تقلید یعنې څه کوو؟ څه به کوو چې تقلید کوو؟ بالکل زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کوم. دې کې څه چل ده؟ څه کوې نو تقلید څه کوې؟ امام ابو حنیفه رسول دی؟ نه رسول دی نه خدای دی. ورسېدي او نو څه به کوو؟ نو هغه تا ما وویلي ګوره تاسو ته ما ونه ویلي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد یم، هغه نه خدای دی نه رسول دی، بلکې هغه موږ ته د قرآن او د حدیث چې دی که نه تشریح کړې ده. نو تشریح خو دنیا مولیانو کړې ده، نو دې کې څه خبره ده؟ موږ خو د تشریح خلاف نه یو، تشریح چې هر څوک وکړي حقه تشریح ومنو، دې کې څه خبره ده؟ عبدالله ابن عباس فرمایي اول خو ته خپله دعوه کېده وروسته بیا مخکې در سره ځم. دعوه دې کېده چې تقلید څه شی دی؟ حرام دی، شرک دی، بدعت دی، مکروه دی، څه دي؟ نو تقلید خو ته کوې نو زه به ولې دعوه کړم؟ دعوه د جواب دعوه مطابق الله باندې ته اوسه پورې په بحث نه پوهېږي. ستا دعوه ده تا ویلې چې ما ته وګوره زه ولې نه پوهېږم. ګوره زما خبره ته واوره مولوي صاحب محترم. ګوره بحث به هله کېږي چې تم سړي سینې نه کار واخلې او زه یې واخلم. نو قرار ناست ما نه را سره کتاب شته، ګوره د الله په ذات قسم خورم نه را سره کوم کتاب شته، صرف موبایل مې راډولی دی. نو تا سره داسې سړه سینه ما یې ناست یم چې دې نه بله سړه نه ګوره دا خو اصول یې بیل به کوو، اصول دې ته وایي که نه. اوس ګوره ځان چې تا لږ پوهوم یو پوښتنه خارجي کوم. خیر زما ستا د بحث سره تعلق نه لري که نه څه واسطه کي تا حکیم بغدادي صاحب سره بحث وکړو بیا دې ویډیوګانې جوړې کړې داسې هغه خو ظالم ستاسو مشران هم داسې راښکلي چې توبه باسه ته خو د هغوی مقابل کې سم نه یې په علم کې. نو ګوره حکیم مظهري دا علم چې دی والله بالله چې زمونږ د مدرسې چوکیدار په شان دی. هغه چې کومې خبرې کړي هغه ماشومان هم نه کوي. ګوره ما ورته د رفع الدین متعلق خبره وکړه، ګوره اول خو د دعوې نه وتښتېده. د احنافو دا دعوه ده چې رفع الدین نبي سلم کړي بیا منسوخ. ګوره دا خبره یې نه شوه کولی. ولې نه شوه کولی؟ هغه پوهېده چې په نسخې باندې ما سره دلیل نشته. بیا خبره یې څه کېښودله چې ته به د ماشومانو ماشومان چې بحث کوي ګوره هغه تا ته وایم د هغه بحث چې هغه د ماشومانو چې ته ما ته رفع الدین په سار سنتو کې بیل ثابت کا، په فرضو کې بیل. نو ځکه تا ته وایم چې ته رکوع ته فرض وې، سجدې ته فرض وې، په سنتو کې به بیل. ټول عمر هم که الله درکړي که نو هغه هم نشي. خو دا خو د ماشومانو خبرې ګورې یو کس چې هغه بحث نه کول غواړي د هغه خبرې داسې وي. خبرې هغه پرېږده ګران وروره ته خپله راشه خپله دې رنګ کړی دی. اول ګوره دعوی بیا جوابي دعوی. ته اوسه پورې په دې نه پوهېږې. اوس ګوره که زه په یو مسله کې مدعي شم نو زه به دعوه کړم. اوس ګوره مثال تا ما ته رنګ وکړو چې هلکه تاسو سورت فاتحه وایي نو زه به تا ته داسې دعوه کړم. ګوره خبره واوره چې ما ته علمي خبرې وکړو چې عوام څه زده کړي نو زه به تا ته داسې دعوه کړم چې او د سورت فاتحې نه بغیر د هېڅ چا مونځ نه صحیح کېږي نو ما دعوه کېښود. دې په مقابله کې به ته اوس جوابي دعوه کړې. اوس راشه تقلید ته کې زه خو تقلید نه کوم. نو تقلید باره کې ستا څه حکم دی؟ د مولیانو امام ابو حنیفه خبرې منل دا په کومه درجه کې ومنوه؟ زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید دا زه واجب ګڼم په ځان باندې. دې باره کې یو آیت موږ ته پیش کړه چې قرآن ویلي چې علیکم التقلید تاسو باندې د ابو حنیفه تقلید واجب دی. آیت ته پیش کړه موږ ته. مطلق تقلید ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زه تا ته ګوره د مطلق تقلید دغه نه کوم. عام تقلید چې دی که نه دا واجب دی. ورسېدي خط تقلید ده خبره ونه رسېږي مولانا صاحب ونه رسېد خان لمه دا د خندا خبر نه دي. ندیم چالاکي مه کوه غوږ کېده. زه بیا به راشو. ګوره تا مخکې دعوه خاص کېښودله اوس راغلی چې عامې خبرو خندا خبرې نه دي قربان د خندا خبرې نه دي. ته خان دمه چالاکي مه کوه. دا چالاکي دا ندیم ونې چالاکي مه کوه. مقصودي خبرې وکړه. زه وایم چې تقلید دا واجب دی. ته اوس وایه ما دعوه کېښوده اوس وایه. زه ستا د تقلید وضاحت تانه غواړم. تنقیحات دي موږ ته وضاحت وکړه چې دا تقلید ته څه ته وایي؟
تقلید زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعداري ته او داغه اتباع ته چې د تقلید ویم. ګوره خبره دې چېرته لاړه یو رقم مطلق خبرې کې بیا پکې خاص دی امام ابو حنیفه ته. ګوره تا نه زه وضاحت غواړم د هغه اتباع یعنې څه؟ هغه نبي صلی الله علیه وسلم پرېږدو امام ابو حنیفه پسې لاړ شو. څه خبره کې ته امام ابو حنیفه منې؟ نبی علیه السلام تابعداري زه کوم خو په تابعداري د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نبی علیه السلام خو ما بالمشاهده نه دی لیدلی کنه. امام صاحب دی لیدلی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما ته تشریح کړی دا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې بیا په اعظم داسې د امام محمد صاحب، امام ابو یوسف صاحب او امام دغه ظفر صاحب دی ټول چې د موږ ته تشریح کړي او دا زموږ د مذهب امامان دی او د ټولو چې د کنه خبره موږ ته قابل قبول ده. نه نو که امام صاحب یو خبره د الله او د رسول په مقابله کې راشي هلته به بیا منو که نه. الله اکبر. ګوره تا علاوه سنن به دې کتلی یعنی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې څومره خبرې دي کنه او څومره اقوال دي د هغې ټولو جواب د حدیث نه کړی. تا علاوه سنن کتلی مطالعه کړی دی؟ بالکل مې کتلی استاد. ګوره د دې خبره به کوو چې مخکې لاړ شو که نو ګوره خزان به یو بل باندې پوهې او تا ویلې قربان مخکې ځو. زه تا ته دا وایم چې مخکې نه ځو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم تستا علم نه رسېږي. ګوره د صحابي غلطي به چې دی که نه پیغمبر وباسي او د صحاب او د تابعي غلطي به چې دی صحابي وباسي. ما او تا په څه پوهېږو چې ته د امام ابو حنیفه صاحب علم ته رسېږي چې ته وایې چې امام ابو حنیفه صاحب چې دی د امام ابو حنیفه صاحب د حدیث مقابل کې راغلی دی. نه ګوره سوال داسې مه کوو که نه ځان نه هغه دې ته دغه وایي هغه جذباتي. د یو کس تا ته وایي چې ته عیسی علیه السلام منې هغه ورته وایي څنګه منل. نو تا نه اوس مونږ ځان پوهیو چې ته دا اوس تا ته زه انشاءالله دا ثابتوم چې ته امام صاحب په کومه درجه کې منې. اوس ګوره ما سوال وکړو چې امام صاحب ابو حنیفه منو اوس څنګه به یې منو؟ تا ویلې هغه چې مونږ ته د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث ذکر کړي یو مسله بیان کړي دي کې تا سره هېڅ اختلاف نشته. دا خو مونږ هم هر عالم خبره چې د قرآن و حدیث موافق و منلی شته دی خو چې خلاف و بیا به یې نه منو. اوس ما دا اعتراض دی چې د امام صاحب یو فتوا د قرآن و حدیث خلافي بیا به یې منو که نه؟ دلته ستاسو څه رایه ده؟ دا خو سره زه منه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو قول به چې دی که نه د حدیث په مقابله کې راغلی نه ما لیدلی دی. زه تا ته یو مثال ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې و که نه د هغه علم چې دی که نه ټولې دنیا ته چې دی که نه ښکاره دی اظهر من الشمس ته ضرورت نشته د پوه شوې چې هغه تا ته زه ښکاره کړم ښه پوهېږي په دې باندې. خو زه تا ته مثال پیش کوم که د اظهر من الشمس. د اظهر من الشمس تا ته زه د انشاءالله د الله په فضل سره 2 لکه مسلې پیش کوم. ګوره اوله مسله حدیث کې راځي امام ابو داود، امام ترمذي، امام ابن ماجه نقل کړی دی. النبي صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن حب یوتر بواحد 3 5 فلیفعل. یو رکعت وتر کې 3 کې 5 کې ویکا. سنن نسائی کې حدیث دی 9 رکعات په مسلم کې دی او سنن نسائی کې 2 رکعات دی په مسلم کې 9 رکعات. تاسو ولې یو رکعت 3 5 رکعات 2 رکعات نه منئ؟ تاسو هدايه کې لیکلي نه کې یو کې نه ولې نه کې ولې مې ونکه سکاله پروژه کې مې نه مو ولې نه کومه بل خبر اورم ولې سه مبارک بل نه اورم کنه بل نه اورم محترمه. ګوره د اعتراض جواب مې چوک بل بالا اورم چې ما موږ مقلدین یو کنه موږ مقلدین یو. ګوره که چرته په حدیث کې 9 رکعات راغلی وي یا چې د 1 رکعت راغلی وي زه دا نه وایم چې نه به وي به بالکل کنه. خو مسله دا ده چې موږ مقلدین یو قربان دي شم. وګوره تا مخکې دعوه کېښودله چې د امام صاحب یو فتوا که د قرآن و حدیث خلاف ونه منم. دلته خلاف ده. تا هدایه لیکلي چې لا یجوز زیادة على 3 رکعات 3 رکعتونه زیات نه دی جایز. نبي صلی الله فرمایي فمن حب یوتر ب5 5 وکړه. ګوره ګرانه محترم اعتراض ته ګوره شور به نه کوو خبره به اورو خبره به مې جواب کړې. ګوره هدایه لیکلي چې زیادت نه دی جایز په 3. نبي صلی الله فرمایي فمن حب یوتر ب5 5 وکړه 7 وکړه 9 وکړه. او تا هدایه لیکلي چې نه دی جایز نو ته ولې نه کوې؟ ته وایې چې زما چا لپاره نه دی جایز؟ ته په دې عبارت پوهېږې ستا علم دې ته نه رسېږي دې عبارت ته. نو ته مې په څنګه دا د پیریانو دپاره دی که چا لپاره دا عبارت دی؟ عزیزه مکرمه دا ګوره دا موږ ته خطاب دی مقلدینو ته خطاب دی عام خطاب خو نه ده که ته چېرته پوهېږي په دې شیانو؟ ته د هدایې په عبارت پوهېږي؟ نو ته ولې نه کوې؟ ته د نبي سلم امتي نه یې چې ته نه کوې. نبي سلم تا ته وایي چې 5 وکړه هدایه درته لیکي چې مې کوه. نه دا 3 شته که نه شته داسې مې پوهې کړه 3 رکعته وتر شته 3 شته 5 شته 9 شته. ته 3 منې او 5 ونه منې. دې کې څه خبره ده؟ ما 5 ونه کړه څه چلو شو؟ دې کې دا خبره چې ته د نبي سم حدیث نه منې. نه دینه خو منع نه ثابتېږي. دا عدم علم باندې دلالت کوي مولانا صاحب. او ستا کې ته خپل کتابونه نه پېژنې که نه. ګوره هدایه لیکلي چې په 3 باندې زیادت نه دی جایز. زه تا ته وایم چې نه تاسو چې وایې که نه چې مونږ قرآن او حدیث منو بل سم نه منو صحیح ده.
تاسو دا وایې کنه لږ مونږ پرېږده کنه خپل جواب وکړه مونږ پرېږده ما وکړه درته ما درته ویل چې درې شته او کنه چې که درې وي نو زه دا درې کومه که پنځه ونه کړم زه مقلد یم پوه شوې تقلید دې ته وایي چې تاسو مړه بس ولې اخوا را سره ځي دا مسله بیا پاتې چې د نبي له سلام حدیث به نه مني ګوره زما خبره دې خپله ثابته کړه چې تقلید دې ته وایي چې د نبي له سلام حدیث به نه مني نه 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 دا خبره نه ده مولانا صاحب ګوره خان نه تاسو وایې که نه تاسو یو خبره کوئ عام طور اهل حدیث کې دو اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول صحیح ده که نه او جی وایې که نه بالکل ته تکبیر تحریمه فرضیت خو ما ته قرآن کې وښایه ما اصول ته به نه راځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اصول ته مه راځه وایه قرآن کې چېرته الله ویلي چې تاسو د تکبیر تحریمه فرض دی وښایه ګران وروره داسې چل دی چې تا ما ته کله د تکبیر تحریمه متعلق رنګونه وکړه موضوع به چېرته نه بدلو زما عادت دی زه چا سره په یو ځای کې چې ونښلم بیا هغه چې خټو کې نه خټې بیا زه نه راوباسم ګوره زموږ موضوع تقلید ده تا ته ما وویلې چې ګوره یو حدیث خبره واوره کنه ګوره خبره واوره چې تا ته ما وویلې چې هلکه ستاسو امام صاحب مسلې منئ که د حدیث خلاف د امام صاحب مسله راشي نو بیا به څه کې تا ویلې هغه کېدلی نه شي چې د امام خبره واوره کنه ګران شور مه جوړه خبرې به اورو مسله قلاره به کېنو سره ځان به په یو زه ته انشاءالله پوهیمه که دې شرط باندې که ته خبرې واورې شور ونه کړې د مصدري په شان دی ګوره انشاءالله ګوره تا ته ویلې چې زموږ یو مسله ته پیش کړو ما تا ته پیش کړي ګوره بله درته پیش کومه نبي صلی الله علیه وسلم نه حسن بن علي روایت نقل کوي په مشکات المصابیح کې نقل دی هغه وی علمني وی ما ته وښود خپل نیکه دعا دا دعا ښودله چې اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني چې دا په وتر مانځه کې ولولمه ګوره تاسو اللهم انا نستعينك لولئ دا اللهم اهدني فيمن هديت نه لولئ کوم حدیث کې راغلی چې اللهم انا نستعينك ولولئ بسم الله زما خبره واوره ته کنه قربان نشم اورم وایه ګوره مونږ چې کوم 3 رکعاته وتر کوو دا د عبدالله ابن مسعود صاحب قول دی که نه دی غالبا ستاسو دا بیله یو موضوع ده ګوره دا سره درېیمه موضوع دی پکې یو ورځ بیا رنګ وکړي ستاسو دا وتر بالکل ثابت نه وي دا تاسو چې په کومه طریقه کې هغه یو بیله موضوع شوه چې تاسو په کومه طریقه وتر کوئ چې دویم رکعت کې تشهد ته کښېنئ الله اکبر غوږو ته لاسونه ویسئ ګوره دې باندې یو ورځ به بیا بیل موضوع هره موضوع مه غلط کوه اوس زما موضوع دا ده موضوع تقلید د تاسو ته زه ستا د دعوې نه ته وتر ته ولې لاړې زه خو وتر ته نه یم تللی زه مسلې ته لاړم چې ستاسو د فکر انا کنه زه خو دې ته ګوره تا ته زه مثال مې پیش کړ چې ګوره حدیث کې دا راځي ستا تقلیدي مذهب و چې لا یجوز زه په تقلید کې نه ښه یم مثال به نه پیش کوم چې ګوره حدیث کې دا دی تا دعوه کېښودله که ته به ما ته د خپلې دعوې تنقیحات کې چې زه اوس مثال رحمت الله علیه چې کوم حدیث کوم وترو ته 3 رکعاته وتر دي دا په حدیث کې شته او که نشته دا نه د امام صاحب دا 3 وتر په حدیثو کې هم نشته دا بیله موضوع دا هم بالکل نشته ستاسو دا وتر په هېڅ حدیثو کې شته نه دی ښه دا بیله موضوع شو په دې باندې یو ورځ بیا رنګ وکړه دا به بیله موضوع چیړو اوس موضوع دا ده ستا دعوه کېښودله ما تقلید ته واجب ویلې ته ورته څه شی وایې نه ته به د دعوې نه اول ووځې دلایل وروسته وایم قرآن نه به درته حدیث آیات ویم او حدیث به درته وایم زه مخکې ځه دلایل به هله ګرانه وروره ته ووایې که نه چې ستا دا دعوه ماته مناقح چې ته خو به اصولې هغه د مظهري بحثونه مه کوه کنه د علمي خبرې چې کوې علمي انداز کې اوس ګوره تا ته ما مخکې ویلې که زه دعوه کېدم د صورت فاتحې متعلقه او زه تا ته یو داسې خبره پیش کړم چې قرآن کې راځي چې انا اعطیناک الکوثر ته وایي چې لکه دا یا مثال زه دعوه کېدم که نه چې صورت فاتحه ویل شته نو ته به ما ته وایي چې چا دپاره شته که زه دا خبره مجهوله پرېږدم نو ستا حق دی چې ته ما باندې اعتراض وکړي چې لکه په دې کې خو د امام ذکر نشته مقتدي نشته تا دا تقلید دعوه دې کېښودله زه به تا نه مناقشه ګرانو وروره ته اوس ما ته وایي ما دعوه کېښودله که نه دعوه یې کېښوده مناقحه نه ده واضحه نه ده ته چې ما ته دلیل پیش کړې او ګوره ستا د دعوې توړ ما راوړه چې هلکه ته وایې چې د حدیث په مقابله کې موږ فقه حنفي نه منو ما تا ته مثال درکړه تا سره د دې جواب نشته بل مثال کله ویل چې موږ د حدیث په مقابل کې فقه حنفي نه منو دا خبره ما کله کړې ریګارډینګ د شروع دی هغه مطلب دا چې د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث په مقابله کې فقه حنفي به منې نه مقصد مې دا نه دی ګوره مونږ چې دا 3 رکعاته وتر کوو دا د عبدالله ابن مسعود صاحب قول غالبا ورسېدي مونږ دا 3 رکعاته وتر باندې پوه شي زما خبره واوره 3 رکعاته وتر باندې ما ستا موضوع اوس نه ده که نه په خپله دې وویلې چې زما ستا موضوع په تقلید ده صحیح ده په دې باندې به زه تا سره بیا بل بحث وکړم صحیح ده جدا بحث به در سره په دې وکړم چې 3 رکعاته وتر د کوم صحابي نه را نقل کړي د نبي علیه السلام مبارک نه بیا چې د کومو صحابو په دې باندې اجماع کړي ده او څنګه بیا به هلته ځو که نه خو اوس تقلید موضوع ته راشه ما درته ویلي چې تقلید واجب دی صحیح ده اوس ته په حکم ولګوه چې دا تقلید فرض دی مستحب دی سنت دی مکروه دی بدعت دی شرک دی څه دي
ګوره کومه درجه کې ته په نظر کې محترمه دعوه ګوره د دعوه چې منقح واضح نه شوي ګران ورته ولې په دې اصول ما کې درته منقح نه کړله نه کنه ګوره زه تا اوس ته ماته یو دعوه کېښودله چې موږ چې قرآن او حدیث په مقابله کې د فقه حنفي په مقابله کې حدیث راغی چېرته موږ هلته حدیث نه پرېږدو مذهب پرېږدو خو حدیث پسې ځو ګوره تا ته ما مثالونه پیش کړه 2 مثالونه بل مثال زه پیش کومه ګوره نبي صلی الله علیه وسلم نه په بخاري کې نقل له چې مسح نبي صلی الله علیه وسلم علی العمامه نبي صلی الله علیه وسلم په امامه مسح وکړه په هدایه کې لیکلي په لا يجوز مسح على العمامه وایي په امامه مسح نه ده جایز ګوره ستا کتاب لیکي چې لا يجوز حدیث لیکي چې يجوز ته څنګه ته خو پوهېږې که امام ابو حنیفه صاحب ښه پوهېده لږ مې په دې پوهېږه امام صاحب ښه پوهېده که نبي علیه السلام ښه پوهېده ته ګوره خپل ټکراو د خپل ځان تشبیه د امام ابو حنیفه صاحب سره ورکې او د امام ابو حنیفه صاحب چې دی که نه تشبیه د نبي علیه السلام سره ورکې څومره عاقل انسان یې ګوره که تا ته ما خپل قول پیش کړی وی چې ما لیکلي که نه چې یجوز مسح العمامه نو ستا دا خبره به لږ وزن ده زه خو تا ته وایم چې قال النبي صلی الله علیه وسلم نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قول باندې کې که نه زه ګوره د نبي سلم قول پیش کوم زه خپل نه پیش کوم د هغه علم موافق یې ستا او د هغه علم دغه برابره ده نه دی برابر د امام صاحب علم د نبي سلم برابر هم نه دی نه زه د نبی علیه السلام علم سره هغه نه برابروم د نبی علیه السلام علم سره هیڅوک هم نه برابروم ګوره زما یو خبره وره که ما داسې ویلی که نه که ما داسې ویلی چې یجوز مسح على العمامه نو او تا ویلی وی چې امام صاحب لیکلي چې لا یجوز نو ستا دې خبرې به لږ وزن درلوده چې ګوره ته وایې چې یجوز او امام صاحب هغه تابعینو مثال و یا ته به تابعینو کې نو د دې خبرې وزن شته زه خو تا ته داسې وایم نه حضرت صاحب زه دا نه وایم تا ته ګوره زما خبره واوره زه تا ته دا نه وایم چې ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قول مقابل کې بل قول راوړي او په خپله یې کې صحیح ده زه تا ته دا وایم چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قول ترد څنګه کې ته څوک زه مسلمان یم او دا الله رسول زه مسلمان یم ته ما ګوره هاي تا دا صحیح نه چیړې تا ته ما خو داسې نه وي چې ته مسلمان نه مسلمان نه خو ته د هغه په مقابل کې چڼه هم نه یې که نه ګوره زه د هغه په مقابله کې چڼه نه یم خو ستا امام د نبي ګوره خدمت کړی دی که نه هغه چې کوم خدمت کړی دی که نه تاسو ټول سره راجمع شئ که نه د ابن تیمیه نه واله که نه تر الباني پورې دا ټول چې راجمع شئ د هغه خپل ګرد ته هم نشئ رسېدی ګوره یو بل مسلې طرف ته تاو ما سه دا مسله چې عوام په دې پوه شي که نه ته موږ ته وایي چې امام صاحب ابو حنیفه غټ دی که تاسو غټ ګوره امام صاحب ابو حنیفه خو ته خپله نه منې خبره مې نه ده کړې نه عوامو ته غلطه تشریح مه کوه زه تا ته وایم چې ستا علم د هغه سره برابر دی نه دی برابر د امام صاحب علم د صحابه او تابعینو سره برابر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه من چې رد کوي تابعي به یې کوي ته څوک یې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه من چې رد کوي که نه د هغه د اماس را عالمان به په هغه رد کوي ته خو د 14مې صدي مسلمان یې او د 14مې صدي ګناهګار بندی د نبي علیه السلام د الله پاک او ته څنګه را لګېږي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قول باندې رد کوې ستا علم د هغې سره برابر دی ما ستاسو د یو مشر نه اورېدل یو ملګري نه بله ورځ مې د سمیع الله موري صاحب په مدرسه کې شپه وله نو هغه ویل وایي دا سره استاد نه لري مېل چې دا استاد نه لري دا به خاورې په دې مسایلو باندې پوه شي چې یو سړی استاد نه لري نو هغه به څه ووایم هسې د ځان سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په علم سره برابر شي هسې د ځان سره به فکر کوي چې دا لا استاد نه لري دې سره داسې علم نه دا استادان به څه علم دا ستا لپاره عار نه دی شرم نه دی والله که هیڅ علم هم ته تاسو ګوره زموږ شهید شیخ صاحب به تاسو ته سره کوم چیلنجونه 250 چیټونه د امین الله مولوي صاحب والله که ستاسو دا مولیان ما سره مخامخ کینو زه شور جوړ نه کي که نه دا تاسو چې زه اوس لګیم ته اوس نښتې څنګه دا وایم که نه چې شور جوړ نه کي یو مولا ستاسو مقلدینو کې که نه شور جوړ نه کي په آزاده فضا کې که نه چې خبره دې اورم خبره به مې اورې والله چې د دوی د حقیقت څه خلکو ته خو دا دی چې شور ګوره زه تاسو بېرته دې خبرې ته راتاومه که نه اوس ګوره ته بار بار دا وایي چې امام صاحب غټ دی ګوره امام صاحب نه ابو موتی بلخي نقل کړي چې الله سبحانه وتعالی په عرش باندې ته سره دا خبره ولې نه منې امام صاحب سره حضرت صاحب تر څنګه په اصول لګیا یم صحیح ده ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره ځان برابرې ما تا ته وویل چې ستا د دې زمانې چې کوم ستا مشران دي که نه هغه د غلام حضرت مولوي صاحب مقابله نه شوه کولی ته به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قول باندې رد وکړې او د هغه رد به د حدیث سره برابر کړي او د امام صاحب فضیلتونه دې دلته شروع کړو تقلید باندې د بیس شروع کړی لګیا د امام صاحب فضل ګوره امام صاحب فضیلت نه دا د دې وجې نه درته وایم چې ته وایې چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حدیث سره چې دی که نه مقابله راغلې د هغه قول دا خبره تا سره بالکل منم مولانا صاحب مونږ چې کوم تقلید کوو که نه
څنګه ته پیش کړه زما د حدیث په مقابله کې حدیث پیش کړه چې لا يجوز مسأل الامامه. تا سره دلیل نشته زه ته دلیل پیش کوم. زما ستا خبرې نه کنه تا ماته ولې رنګاو بیا امام ګوره کنه ګوره مولانا صاحب ته غوسه کیږي او بل دا چې دومره چالاکی کې چالاکی مه کوه مقصودی خبرې کوه ما نشي تا ته نه غوسه یم کله ناست ما نه لري او کنه به کنه ان شاء الله العزيز د خدای په فضل سره ته ما مدخلات ناسته ما ګوره محترمه والله ما ته ویل نه می کتاب راخیسته نه زه ستاسو دپاره تیاری کوم نه غوسه یم الله ګوره تا ته ما ویلې که تا ما ته ویلې چې رنګ درته کوم او رنګ کوم نو چې ما ته رنګ کوې خو زه به در سره خبرې کوم که نه زه به درته حدیث هم پیش کوم زه به درته ستا د مسلې رد هم پیش کوم ناشنا خبرې کوې رنګ دې ما ته کړی دی او ما ته وایي چې ته ولې پیش کوې نو بیا چا دغه ته به دې کړی امام بخاري ته به دې رنګ کړی دا مقصد خو نه چې ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قول باندې رد وکړې او ته د هغه علم سره ځان برابر کړې ګوره ستې شو دا خبرې ته راغلو که نه د دوی د موضوع نه هټ کړ نه خو لږ دې مسلې ته راځو که نه تا ویلې چې تاسو د امام صاحب د مسلې باندې چې رد پیش کوئ نو د امام صاحب په شان اوس ګوره امام صاحب ابو حنیفه نه نقل لي چې الله سبحانه وتعالی په عرش باندې دی او تاسو وایئ چې په عرض کې دی یا په لامکان کې دی ته امام صاحب دا خبره ولې نه منې ها امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم ځای کې ویلي چې الله رب ذوالجلال په عرش باندې دی دا په فقه الاکبر کې او امام ذهبي په العلو کتاب کې نقل کړي فقه الاکبر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره کتاب دی نه دا دغه جم انور شاه کشمیری صاحب وایي دا دروغ دي طعن دی څنګه دروغ دي الله باندې دروغ دي او طعن دی امام دا فقه حنیفي د امام صاحب کتاب دی دا هدايه د امام صاحب کتاب دی فیض الباری والا وایي امام انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب نه دی بل خبره ورته دا کوم کنه چې ته چې الله د عرش د پاسه ناز دی ته خو د الله اکبر معنا ماته لګو کا دا خبره پرې کنه ګوره یو ځینه اوس ګوره دې مسلې ته موږ راغلو نه اوس بل راغلی اوس دې موضوع کې نه زما الله اکبر معنا وکړه ګوره امام صاحب ابو حنیفه رحم الله تعالی د فقه الاکبر دغه کتاب نه دی کنه نو هدايه د امام صاحب کتاب دی هدايه د امام صاحب کتاب دی نه نو ته څنګه وای د امام صاحب مسلې د امام صاحب مسلې په کوم کې نقل کوم ځین نقل سند را نقل دغه مسلې څنګه نقل دی څه شي د امام صاحب او د هدايه مصنف په منځ کې خواته سو کاله فرق دی څنګه دغه نقل کوم سند دی چې نقل لی خو صحیح ده کنه فرق یې دی خو لکه د هغه شاګردان را نقل کړي کنه بل واسطه څنګه نقل کړي واسطه یو واسطه د ذکر کا دې خبرې د هغې سره څه مناسبت دی مولوي صاحب ستاسو د انصاف د دې خبرې د هغې سره څه مناسبت دی مناسبت دی ګوره زه تا ته مناسبت ښیم ګوره فقه الاکبر چې دا موتی بلخي املا ده چې امام صاحب ابو حنیفه شاګرد دی هغه ته لیکلي هغه باره کې ته وایې چې دا ثابت نه ده ځکه ابو موتی بلخي ضعیف دی خبره واوره کنه خبره واوره کنه جواب کومه مناسبت درته ښیم محترمه شور مه کوه کنه دا مناسبت باندې دې پوهېږم ګوره مناسبت دا دی ګوره فقه الاکبر چې امام صاحب ابو حنیفه شاګرد دی ابو موتی بلخي چې د هغه املا د هغه باندې کلام دی هغه باره کې وایي چې نه هغه ثابت نه دی ځکه امام صاحب هلته ستاسو د مسلک خلاف خبرې کړي هغه باره کې دا وایي چې ثابت نه دی او فقه حنیفي چې هدایه ده کنز دی منیا ده 800 کاله بعد لیکل شوي او دې باره کې وایي دا د امام صاحب مسلې دي دې ته د بختي رحمان په دغه کې اصولو نه بهر خبرې وایي زما خبره ورته زما خبره ور قربان وای ګوره زه تا ته داسې وایم ما چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کومه فقه ده دا د ځان نه ده جوړه شوې که مطلب بالکل د ته وایې چې مطلب 800 کاله وروسته یو عالم راپاڅېد او ځان یې جوړې کړې او بیا کتابونه چاپ کړل دا هدایه چې دی د 8 جلدونو نه 4 جلدونو ته کړه ګوره سند امام صاحب ته ورسوه د هدایه سند دی که مولانا امام صاحب ته ورسه او تا وګټله زه سند پیش کا مهرباني څنګه خبرې کې دا هدايه خو حدیث نه چې تاسو سند دلته ورسوم او دا څنګه د امام صاحب خبرې دي نو دا څنګه د امام صاحب خبرې دي نو څنګه د امام صاحب خبرې دي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حدیثو تشریح کړي کنه ولې څنګه خبرې دي کوم څه کې تشریح کړي دا کوم څه کې کړي دا حدیث ګوره حدیث کې راځي کنه چې کله تا الاستنجاء فليوتر صحیح ده وای دی مثال لرکم لکه څنګه چې تا بهر کې مثالونه ماته پیش کړل تمهیدات د کې خودل داس یو مثال لرکم قربان وای اورم حدیث کې راځي الاستنجاء فليوتر او دین استاد لکه ته تقلید نه کې کنه او ته تقلید نه منې کنه مولوی صاحب دې حدیث تشریح به ماته تو کنه زه ته چې د امام جوړ شه د امام ابو حنیفه صاحب غونې ته امام جوړ شه وایا
نه دې خبره حدیث دا تشریح نه وکړه استنجا برته زه وضاحت کوم هغه ته زه خبره د قرآن ونه چالاکي نه کوه چالاکي ثابتو نه کنه نه دې حدیث چالاکي تشریح نه وکړه کنه ګوره چالاکي نه کنه ګوره تا ویل چې د حدیث تشریح د امام صاحب او د ابو موتی بلخي دغه د هدايه په مصنف په منځ کې 800 کاله منځ کې فاصله ده وور ګرانه وروره ته ولې په دې خبره چې امام صاحب تشریح کړي علی راسي ولعين موږ به منودلی وي خدای چا نقل کا 800 کاله پس زه وایم اوس مثال دغه د حضرت مولانا استاد څه دی وفات شوی چې دغه وفات شو زه اوس مثال یو ماشوم اوس پیدا شي هغه وای چې ماته غلام حضرت مولانا ویل چې فلانه کار کوي خلک به چې لکه ته اوس پیدا شو هغه ته څنګه ویلي نو 800 کاله بعد چې امام صاحب نه وروسته یو کس پیدا کیږي او امام صاحب تشریح کړي نو په کوم ځای کې دا تشریح کړي دا کتابونه نه کتلی کنه تا مطالعه نشته زګه دا خبرې ته کې کنه مولانا صاحب دا ستاسو علم نه لري خبر اوره زما خبر زموږ جمع ته زما خبر اوره زما خبر زموږ جمع ته 15 منټه پات دي کنه 15 منټه پات دي زموږ په پاوبان دي باندې جمع دا کار باندې کې زی بنه زه و تختیدلم خلک د زما تخته به مو اوري استاد غته به مو اوري مونږ جمع تراړو استاد خبر نه مونږ جمع ضروري ده ټول فزول خبرې وکړي مقصود به ذات تر نغلي